چې موږ او تاسو مهربان الله فرمایي ما عندكم ينفد هغه څه چې د تاسو سره دي ينفدو دا ختميږي دا فنا کېږي او دا زوال کېږي دا زایل کېږي وما عند الله باق چې د الله سره څه دي هغه همیشه دی ورونو مقصد دا ده چې موږ هر یو شی هغه عارضی ده او د الله په نس کوم دي دا هغه همیشه باقی پاتې کېدونکي دي ورونو دی دین اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پلار نه زیات مهربان نو موږ ته هغه شی ترغیب اکثر را کړی دا چې هغه د موږ همیشه په کار باندې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث پای کې یو اته سيزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې هغه د ټول دنیا د خزانونو او د قیمتي سيزونو نه بهتر دي او انسان مؤمن دی پاره او دا حدیث امام احمد رحمه الله خپل مسند کې ذکر کړی حسان بن عطیہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او مرګره او تابعی ده هغه فرمایي مونږ په یو سفر باندې روانو د سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او صحابي شداد ابن اوس رضی الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت شان والا صحابي ده شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنہ نو دی فرمایي سفر باندې مونږ روانو په یو ځای کې مو پړاو ډیره واچوله نو دې دوران کې شداد ابن اوس رضی الله صحابي خپل غلام ته وی اتنا بالشفره نعبث بها الک موږ د خپل چاړه دی مونږ راوړه دی مونږ تور یا چاړه راوړه نعبث بها لکیلو مشغولا به باندې وکړو هغه تور چې د جنگویو کېل یو قسم هغه لو بدا هغه تور جنگول یو بل باندې داسې ازراه کېل او مزاح گزارونه کول یو بل ته اشاره کول دغه مقصد و دی شداد ابن اوس رضی الله عنه چې اتنا بالشفره نعبث بها لکه مونږ ته هغه توره او چاړه راوړه چې لکیل به باندې وکړو حسان بن عطیہ دا د صحابه تربیت یافته انسان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مد نظر هغه وی فانکرت علیه ما ته تعجب وکړه تاسو یې زکه پچاړې باندې چا سره کېل کول پچاړې باندې چاته اشاره کول دی باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلا دی باندې خو ملائک لعنت وی یو سړی د هغه سره لاس کې چاکو دا چاړه دا چاته اسه گزار کوي یا تماچا یا یو بل اسلحه دا چاته اسه شیشه خلی او هغه ته نس نبی هم په دې باندې لعنت ویل دا او فرمایلی دي چې لاسم شیطان به جټکا ویر کی اور والا به نه جوړ کی دینه منګو راغله شداد بن اوس رضی الله عنه چې دا اوریدل چې څنګه هغه به باندې انکار او تعجب وکړو شداد بن اوس رضی الله عنه صحابي او اده الله والا خلو شداد بن اوس رضی الله فورا خپل خبر وضاحت وکړل وته فرمایل ما تکلمت بکلمتي منذ اسلمت حسان ما چې کله نه اسلام را وړی دا مسلمان شوی مزه ما تکلمت بکلمتي الا وانا اختمها واعظمها حسان چې کله نه ما اسلام را وړی دا زاد خپل خبرو ته ما واګي اچولې دي خپل خبرو ته ما زمام اچولې ده دا مې قید کړې دي ژبه مې داسې آزاد نه ده پرې سوا د دې کلمې نه دا خبره و دې خولې نه رانوتله نو کله کله ورونو انسان نه غیر ارادي طور باندې یو غیر شرعي کلمه وردي خو پای باندې کله کېدل نه دي که یو ملګری توجه پیدا کړي بس صحیح ده دا به د هغه شکریا ادا کوو
بهر صورت شداد بن اوس وی چې ما خو چې کله نه اسلام راوړی د خبرو ته مې واګه چولی ژبې ته الا کلمتي هذه سوا د دې خبرې نه د خلې نه ووتله خو وی فرمایل لا تحفظوها علی ملګرو دا واورې ګوره چې دا به ما طرف نه و یا دا وی شعر شداد بن اوس داسې خبره کړو دا بس دا ایره کو دا خبره لا تحفظوها علی واحفظوا مني ما اقول لكم د معنی قیمتی شی یاد کو د فائدې والا شی معنی یاد کو واحفظوا مني ما اقول لكم چې زه ته اوس خبره کوم ا د معنی یاد کو دا د فائدې والا خبره هغه دا چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دا خبره اوس قیمتي ده چې اذا كنز الناس الذهب والفضه کله چې تاسو وینو چې خلک سره او سونه او چاندۍ نه خزانه جوړوي داغه ځان سره خزانه کوي سره یو غټل سپینه یو غټل مالونه یو غټل ډالر او ریالونه او درهم او روپۍ یو غټل د دینه خزانه جوړوي فکنذها اولئک الکلمات رسول الله فرمایي ما امتا تاسو ځان سره د دې کلمو خزانه جوړې کو دا ځان سره خزانه کو اته کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم وخدل او ار یو ځان تخپل ډېر لوی بیان لري او په هر صورت مختصرا ان شاء الله جب څومره الله توفیق راکړي بیان اولینه خبره نبی هم فرمایي چې خلک ووینو او دا مونږ پر وخت وینو نو زخپلم داسې بلم داسې چې هر سړی په دې دوړ کې دا دنیا میں ډېر زیاده شي فلان کوي شی مې ډېر شي فلان کوي نبی هم فرمایي تاسو او اته کلمات ته خیم دا ځان سره خزانه کو مته دا خزانه جوړ کو دغه بیلنس ځان سره جوړ کو اولینه کلمه دادا اللهم انی اسالک ثبات فی الامر والعدیمه علی الرشد یا الله تعالی سوال کوم غواړم دینه الله سوال کوم ډیر عاجزی ده اللهم انی اسالک یا الله زه تعالی سوال کوم ته سوال کوم ځان انتهائی محتاج کول ثبات یا الله فی الامر یا الله په دین باندې استقامت دینه غواړم یا الله په دین باندې ممکن کو دا چې موږ په پښتو کې وینم دی الله نه دا ډېر غټ سوال چې یا الله موږ ته په دین باندې کلکواله نصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا وکړه یا مقلب القلوب اے د زړونو اړهونکیا ثبت قلبي علی دینی اے د زړونو اړهونکیا موږ د الله په دین باندې کلک ورونو ژوندۍ نفس چې دا په د باندې خطره د فتنې ډېر زیاته څو پورې چې مونږه ژوندیو خطره د فتنې د ګمراهۍ هر انسان باندې کېدلی شي دا به نه وي ډېر اوچت اوچت خلک هغه لاړلو خراب شو او خراب شوي دي خرابېږي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو سړی راغلی نصراني و او مسلمان شول ډیر زیات خوشخطه و امام بخاری رحمه الله دا واقعه ذکر کړ خط ډیر خاسته و رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی لیکله څومره لوی مرتبه دومره غټ اعتبار دومره غټ اعتماد او رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ باندې لیکله اخر کې هغه لاړل بیا نصرانی شو بیا کفر ته لاړل بیا د اسلام نه مرتد شول الله اکبر تر دې چې کله نصرانیت باندې ته مرګ راغله خپل نصارا او راغست خخې کړل چې خخې کړه د شپې ګوري د قبر نه بهر پروت ده قبر را غورځولې ده زمکه را غورځولې ده ملګرو داوی چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو کار ده دا مغوی دا ورانه کړه ده ځکه دوی نه مونږ ته بیا واپس راغله بیا خخ کړل او دویمه شپه باندې بیا قبر بار را غورځولی و الله اکبر بیا هم نصارا ووی چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو کار ده بیا یې ښخ کړل په درېیم کرت باندې بیا شپې ربا را غورځېدلی و نو بیا هغوی پرېښوده چې نه دا بس د بل چا کار ده دا د هغوی کار نه ده وروره زه او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې
شامل شوی انسان هغه د کفر او د شرک ارتداد په فتنې کې لاړل زه ته څومره په خطرې کې پراته یم الله نه به سوال کوو اللهم انی اسألک ثبات فی الامر یا الله په دې دین باندې مونږ کلک کې الله ډېر تاریخ چې ګورو نو بیا ډېرې واقعات دي چې پای کې اسلام او مسلمانان هغه لاړل دي کفر او ارتداد په سلی باندې تباہ او برباد شو نو الله نه سوال کوي چې الله مونږ ته استقامت الله په دې دین باندې نصیب الله رب العالمین د استقامت والا بارے کې فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله فرمایي خلک چې هغه وایي چې مونږ الله باندې ایمان راوړل ان رب دې مونږ الله ربنا الله ثم استقاموا بیا په دې کې شو تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا الله فرمایي دوی باندې الله ملائک بیا نازلوي چې کله سخترین وخت ځنکدان سخت وخت ملائکه تراشی زیر ورکوي الله تخافوا ولا تحزنوا خبردار مې ریګه بس دا دنیا د غمونو زایده دا دنیا د فکرونو زایوا دا د یریدو زایو اوس په پتا باندې یره او خوف نه وي تکلیف ختم شول تکلیفونو زای خو دنیا و ځکه حدیث کې دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری وخت دا وفات کېدو قریب وخت دا نو دا ډېر سخت وخت و فاطمه رضی الله عنها د خلې نه دا الفاظ ووتو وا کرب ابتا هاي د بابا جان دا تکلیف امام بابا جان باندې څومره تکلیف ده عائشہ الله فرمایل چې کله ما خیال بداو چې چا باندې به تختی وا په ځنکدن کې نو ما به وې چې دا ډېر ګناهګار سړی دی موږ پښتنو کې دا خبره ده یاره ساته نو ته ډېر ګناهګار دا څه نه ده عائشہ الله فرمایي چې کله ما د رسول الله تکلیف ولیدل دینه بعد ما دا ذهن بل طرف ته شول صحیح شول چې نه یو ځنکدن کې چا باندې سختی ده دا د خلې نه ما وباسه دا به ډېر ګناهګار ونو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سخت دی وی سراو با پرتے وی بار بار وی پاہے کہ لاس لندو پا مخبر راخکل لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دے مرگ دے پار سختے دی نو فاطمہ بی بی دے خلے نووتا واکرب ابتاہ اے دے بابا جان تکلیفا رسول اللہ نے تصف فرمائل لیس علی ابیک کرب بعد اليوم باس فاطمہ دے پا تکلیفون وقتی رے گئی تا په بابا باندې بیا تکلیف نه وي باز تکلیفونه وخت تیر شو نو ملائکه ته زیره ورکوي الله تخافوا ولا تحزنوا چې ما یریږو ځکه تاسو استقامت اختیار کړی وو د الله په دین باندې کلک شوی وو په قرآن سنت باندې توحید سنت باندې تاسو کلک شوی وو الله تخافوا ولا تحزنوا ما یریږو بس مغم جن کېو زیره واغلو په جنت باندې نو استقامت دا یو لوی دولت ده دیو جنا علماء کرام فرمائی الاستقامت فوق الکرامت استقامت دا د کرامت نه اوچته خبره ده بلکې د زرو کرامتونو نه بهتر ده چې انسان ته الله په توحید او سنت باندې تر مرګه پورې الله توفیق ورکړي دا ډېر غټ کار اولینی سوال اللهم انی اسالک الثبات فی الامر دا اولینی خزانه ځان سره جوړو اللهم انی اسالک الثبات فی الامر والعزیمه علی الرشد یا الله پدې رشد هدایت قران او سنت پدې باندې الله مونږ ته کلکواله راځي الحمدلله الله مونږ ته نصیب کړی دا اوس الله نه سوال کو ځان سره دا خزانه جوړو چې الله پدې هدایت باندې مو الله کلک پو یا الله ولره دویم سوال واسالک شکر نعمتک یا الله دا دویمه خزانه شو اوله خزانه دا دویمه خزانه دا چې یا الله اتا د نعمتونو باندې ماته د شکر توفیق راکړه شکر ډیر یو لوی نعمت ده چې چاته الله رب العالمین نصیب کړي خو الله په قران کې دا فرمایلی دي وقلیل من عبادی الشکور دا الله شکر گزار بندان ډیر کم عمر رضی الله عنه اوریدل یو ځوان د سوال کی اللهم اجعلني
من عبادك القلیل یا اللہ دے تا دے لگو بندگانو نماغ عمر رضی اللہ عنہ فرمائے دیس سوال سے مطلب دا کہ اللہم جعلنی من عبادک القلیل یا اللہ تا دے لگو بندگانو اگر وہ فرمائل اگر زوان ہوئے کہ اللہ پا قرآن کے دا فرمائلی دی وقلیل من عبادی الشکور اما لگ بندگانی چاہ دے ما شکر کے اکثر خلق نا شکر کے دے اللہ نعمت کڑے نعمت چاہ دا اللہ تے نسبت کلن کی اللہ با نعمت کڑے وی دے بے کل چاہتا تا نسبت کی چاہ بیا کہ اللہ تے کوي دے اللہ نعمت اکثر دے اللہ پا فرمانے کی استعمال کی زوانی اللہ ور کڑے دا دا دے اللہ یو لوی نعمت دا پا کار دا دا پا عبادت کے تیرشی دے دین پا خدمت کے تیرشی نہ دے پا آس سے عباسیاتو پاگی کی تیرشی نو دار نور نعمتنا دے اللہ نعمت دے آگے شکر کول دا بہترین عمل حدیث کے دیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اچت شان لرل معاذ رضی اللہ فرمائیو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ما لا سونی والا اور آتا ہوئے فرمائی یا معاذ واللہ انی لأحبکا اے معاذ پا اللہ میں دے قسم بھی چیز مائتا سر رمینا جو روایت کے دعا کرتا رہا لی واللہ انی لأحبکا واللہ انی لأحبکا قسم پا اللہ چے مائتا سر رمینا دا یا معاذ بے تو فرمائل ثم اسی کا یا معاذ بیا وسیعت دیتا کہ معاذا لا تدعنا فی دبر کل صلاة دے ار فرض مانزنا بعد دا کلمات دینا پاتی نشی گورا دا التزام سراویا پابندی سراویا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یا اللہ اما سر مددو کہ اللہ پت سکیں علی ذکرکا یا اللہ تر سر مددو کی چیتا ذکر ہو کما اللہ ذکر دیر لوئی نعمت دیر لوئی شہیدہ دیر لوئی عبادت دا اللہم اعنی علی ذکرکا اللہ ما سر مددو کی تا پا ذکر و شکرکا اللہ پا دی کی مدد را سر ہوگی چی تا شکر ادا کما و حسن عبادت اللہ مدد را سر ہوگی چی تا خواستہ عبادتو کما خواستہ عبادت سے تو ویلشی خواستہ عبادت دیتے ویلشی چی سڑائی دے اللہ دے توحید پا عقیدے بانے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقے بانے دے توحید پا عقیدے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقے بانے کم عملو کی اخلاص سرا صرف دے اللہ دے رضا دے پر دیتا خواستہ عمل ویلش خواستہ عبادت ہوتے ویلش نبی اللہ نے بس سوال کے ویچی اللہ اتاد شکر ماتا توفیق را کہ اللہ یا اللہ ما سرا پہ مدد ہو کی چیتا شکر ہو اور بیاد اللہ شکرنا دات سنگا روایت کی دی کہ داود علیہ السلام تا رب العالمین حکم ہوگا داود علیہ السلام دے ما شکر ادا کا شکر کا ویا داود علیہ السلام ہوئے یا اللہ زبد تا شکر سنگا ادا کما سنگا باغا پورا کما زکا چی کم شکر ہو کما نو دام دے تا میرا بانی دا پاگی بانے بل شکر لازمی گی اس مو تاسو دے مانزت را گلی ہو پا دی پا مونگ دے اللہ شکر لازم شو چا الحمدللہ چا اللہ مونگ دا توفیق را گلی دے جمعہ مانزت را گلی نو بیا دا شکر جو باسو پا دی بانے بیا شکر چی اللہ شکر چی دے شکر توفیق دے را گلی نو دا خو یا اللہ پا شکر بانے زب تا شکر سنگا پورا کمان نو رب العالمین تو فرمائل الان قد عرفتنی داود اوز دے زو پہ جاندما چی انسان پا دی بانے پوشی چی دا سن نعمتو ندی ما سرا دا ٹول دے اللہ رب العالمین باس دا دے اللہ شکر بیا وہ پہ جاندما واقعی بیا با شکر آدھا کی اور دے اللہ انبیاء علیہ السلام کی نوح علیہ السلام تب دے قیامت پوریزی خلق دے آغا پا فضائلو کی امداوی روڑان دے کبھی دے قیامت سخت اوریز 50,000 کالا سخترین اوریز دا خلق پا دی پوری دی چھ ہر طرف توی خود دی میدان حشر نچے بچ سخت گرمی داود علیہ ادم علیہ السلام تو براشی ادم علیہ السلام ہوئی جدی داخل نشم کولے اللہ تا سفارش نشم کولے نو خلق با ٹول پا جرگی بانے راشی نوح علیہ السلام تا اور نوح علیہ السلام تا بچوئی انت اول الرسول اے نوح علیہ السلام تا دی اللہ مونتا شفارت شکر زکا انت اول الرسول
ته اول رسول وې چې د شرک او د کفر مقابله لپاره الله را لېږلی وسماک الله عبدا شکورا نوح علیہ السلام الله تا ته نوم یې خایو عبدا شکورا شکر گزار بندا نوح علیہ السلام باندې الله ډیر شکر ادا کول اې دیو جنا هغه ته نوم یې خدل شو عبدا شکورا عبد بندا شکر گزار نو اشفع لنا الى ربک الله ته دې مونږ شفاعت وکړه د مونږ په څه تکلیف باندې بهر سورۃ ورونو شکر دا په مونږ باندې په هر لحظه ځکه الله قرآن کې دا فرمایلی وما بكم من نعمت فمن الله تاسو باندې څه نعمتونه دي تاسو سره چې کوم خوشحالي ده کوم نعمت ده دا د الله د طرف نه ده دا د الله د طرف نه دي نو په دې الله شکر پکار نو موږ باندې شکر ډېر نه دی با شکر غټ عبادت هم ده نو دا به سکو الله نه سوال کو چې واسالک شکر نعمتک یا الله موږ ته نه سوال کوو د تا دې نعمتونو د شکر ادا کولو وحسن عبادتک او یا الله د تا د خاصه عبادت سوال نه کوو نو دا یو قسم درې خزانه مو ذکر اولینی په دین باندې کله کېدل نبی هم فرمایي ځان سره دا خزانه جوړ کو دویمه خزانه نبی هم فرمایي الله نه دا سوال چې یا الله ما ته د تا په نعمتونو د شکر توفیق راکړي او درېمه خزانه یا الله تا د خاصه عبادت توفیق راکړي الله ان شاء الله ک الله توفیق راکړه 15 خزانه نور ان شاء الله بدا وینده بیانو